السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه در أبو هريرة مبارك سخرواتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك فرمایلی دي من حمل علينا الصلاح کچا پریو مش باندې صلاح راویستله یعنی مسلمان پر مسلمان باندې اسلحه استعمال کله قتلونه شروع فليس منا زموږ څخه نه دي ومن غشنا فليس منا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که چا شو بد مال په لږه ډول خلک یې خطا ایستل دا زموږ څخه نه دي نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زموږ څخه نه سو نو خو د کافرانو په صف کې به راپورته کېږي او دغه رنګه د ابي هريره مبارک څخه روایت دی وایي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم بارک وخت یو سوق بازار ته داخل سو راتېرېدی د اوړو یو ګونۍ پرته وه یا د غنمو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک و دې ګونۍ ته لاس ور داخل کړي لاس یې ور واچوو فنالت اصابعه بللا ګوتو ته لندوالی ور ورسېدې ګوتې لندې سوې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته ما هذا یا صاحب الطعام دا ولې دا اوړه لاندې دي هغه ورته اصابته السماء یا رسول الله دا باران اوبه دي ما نه دي لند کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وایي افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس نو ته ولې دا اوړه لانده اوړه لوړ نږدې برسېری نږدې چې خلک یې وویني چې دا خو لانده دي من غشنا فليس منا که چا مسلمانان خطا ایستل او دوکه یې ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا زموږ څخه نه دی او دغه رنګه د عبدالله بن عمر ورته مبارک څخه روایت دی هغه وایي مر رسول الله صلی الله علیه وسلم بطعام رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک تېرېدی وقد حسنه صاحبه یو نفر په ګونۍ کې د خوراک شیان ایښي دي هر شی چې دي ډېره ښایسته کړي دي غنم دي اوړه دي وربشې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لاس ورننه ایسته په اذا طعام ردیء هغه د خوراک شیانو زاړه وه ډېر زاړه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل بیا هذا على حدة وهذا على حدة دغه نوي په یوه قیمت خرڅ که زاړه په بل قیمت خرڅ که نو فمن غشنا فلیس منا څوک چې خطا ایستل کوي زما په امت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي زموږ څخه نه دی نه یې موږ په امت باندې راګډوو او دغه رنګه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار څوک خلک خطا باسي او د خلکو سره فریب کوي او مکر کوي دا ټول انسانان به په اور کې په دوزخ کې به وي په یو بل روایت کې راځي چې والخیانة فی النار خیانت کوونکی به هم په اور کې وي چې خلک خطا باسي خیانت کوي او دغه رنګه د صفوان بن سلیم څخه روایت دی چې ان ابا هریره رضی الله عنه مر بناحیة الحره ابو هریره مبارک په یو کلي باندې راتېرېدی فاذا انسان یحمل لبنا هغه شیدې رابر کړي وې خرڅولې ابو هریره مبارک چې هغه شیدو ته وکتل فاذا هو قد خلته بالماء هغه اوبه په ګډ کړي وې ابو هريره مبارک ورته وایي کیف بک اذا قیل لك یوم القیامه خلص الماء من اللبن ابو هريره مبارک ورته وایي څه به کوې په ورځ قیامت چې درته وویل شیدې اوبه سره جلا کړه شیدې اوبه خو بیا نه سره جلا کېږي نو په هغه وتره وخت به پرې په دوزخ کې چې شیدې اوبه سره جلا کړي هغه نه سره جلا کېږي اوبه څنګه جنا باسي نو خطا ایستل د مسلمان دا ډېر غټ جرم دی او اوس څومره انسانان په مبتلا دي خو چې هېڅ ګټه راسي چې څه روپۍ ډېره سي نور یې سر و پای نه ګوري چې دا مې مسلمان خطا ایستی دا خو مې غلط شی ورکوي
دا خو مې دوکه ورسره وکوله. او دغه رنګه د ابي سباع رضی الله عنه څخه روایت دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه اورېدلي دي چې لا یحل لاحد نه د روایت چا لر چې خرڅ کړي شیئا الا بینه ما فیه هغه چې په کوم شي کې عیب د هغه عیب ښکاره کړي. ولا یحل لمن علم ذلك الا بینه هر چا د که عیب ور معلوم سو په یو شي کې باید هغه بل مسلمان ته وښیي چې دا عیب کې پکښې ده. بله زما موټرسایکل خرڅاوه نو په کې څه عیب و نو ما چې عاشوره مانا ته ما دا خرڅ کړه نو مې هغه عیب هېر سو نیت مې و چې ویې چې رارسېدم طالب وایي څه ښه کار دی چې هغه دغه دې نه ورته وویل ټانکۍ یې سورۍ وه. زه بیا ورته وګرځېدم برما دغه یو عیب کې پیدا سوی دی دغه ټانکۍ تیل باسي زنګنه ده سري سوې ده ډول بس هغه پروا نه لري هغه دونه مشکل نه لري زه په میجه کوم وټینګولی سم مال خیره ما خبر کې نور مبارک که قیامت کمه یې او که په دغه قیامت رانه ستا خوښ ټول هغه دونه عیب نه دی پروا نه لري. طالب ته مال خدا به راپیدول نو عیب باید سړی نه کړي پټ غاړې په بندېږي. او دغه رنګه د ویله بن اسقع څخه روایت دی قال سمعت رسول الله یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم مې اورېدلی دي چې ویل بیا من باع عیبا لم یبینه چا که یو شی خرڅ کړي او عیب کې پکښې و هغه یې نه ووایه چاته نو لم یزل فی مقت الله ولم تزل الملائکة تلعنه تر هغه وخت همیشه د الله په غضب او په قهر کې وي او همیشه د ملایکو په لعنت باندې دی وي ملائکې لعنت ورته وایي. او دغه رنګه د عقبه بن عامر رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلم اخو المسلم مسلمان ورور دی ولا یحل لمسلم مسلمان ته نه دروه چې شی خرڅي پکې عیب یې هغه دی بیا پټ کړي. الترغیب صفحه 258 الترغیب فی الغش والترغیب فی النصیحه جلد نمبر 2. نو الله جل جلاله دې توفیق راکړي چې مسلمانان خطا نه باسو. اوس خو انسانان یو عجب جامعه او یو عجبه وخت راووتلو چې شناخته سودا وکړي هم دې پر وغورځي پر سر باندې او کله پر دې څخه وکړي که د ناولاده څخه وکړي سړی حیراني که صوفي سړي ته ورسي هم دې خطا باسي که ژرخریل ته ورسي هم دې خطا باسي که ملا ته ورسي هم دې خطا باسي که عمې ته ورسي هم دې خطا باسي. که زه کله کله دې ته وایم سړی وکړي څه موږ چې ورسو صادقان یو د خبرې مو زړه ته ولیږي داسې صفت ونه راته وکړي موږ بس دغه دی نو هماغه چې بیا رانیسو تاوان کې وکړو هسې بیا رانیسو خراب وي هسې بیا رانیسي هغه ډول نه وي لکه مرشد. نو سړی چې شی خرڅوي هم باید د شي صفت نه وکړي دونه صفت یې نه وکړي چې تر شي زیات وي او باید عیبناکه شی خرڅ نه کړي عیب ګراک وروټي چې دغه عیب دی نو له دغه ځایه څخه په د حرامو باندې شروع کېږي عیب پټ که په شي کې خلک خطا باسه انو باره پسې ورځه نو دا ډېر عظیم غل دی هغه غل چې لارې نیولې د خوا د ټول یې پېژني چې بد دی دا خو ښه عاجز صاحب دی تسبیح هم اړوي غلاوې هم شروع کړي دي او ښه عاجز صاحب دی مشیتي هم پر نامه دی ښه د ډبرې تسبیح هم اړوي تر ده ډېر غټ ډاکو غل نه ما یې وخت شی رانیوی اخترو که کم ټیم ښه عاجز صاحب ور خو یې خطا ایستلی بیخي ډېر وم چې تر بازار یې پاج مې رانیوی په ګزه کې 200 روپۍ خطا ایستلی و نو ما چې پاج رانیوی په اختر کې چې ملایان وایي تا پاج په څو رانیوی بل وایي تا په څو رانیوی زه 200 په ګزه کې خطا ایستلی و
برابر مو دوی ته هم د زما او ستي پاجونه به فرق سره لري وایه یو شی دی. بیا مې په د اخترآباد په بازار کې د خپل پاج دکاندارانو ته ورښکاره کړي چې دغه غول مولوي صاحب خطا ایستلی پاج هغه پاج دی. بیا ورله مال دی الله ظالمه داسې سړی نه کوي د الله له مخلوق سره. موږ وار د نستۍ په روپو پاج نه سو رانیولی چې رامونیوی بیا تا په ګزه کې 200 خطا ایستلی وایي دا زما د ښه پاج دی د خلکو د کمزوری دی. دغه یې وجه وه. بل یو ښه صوفي حاجي صاحب و پیسې یې راڅه غلا کړي ګوټونه مې رانیول ځینې پیسې مې پسې ورلې چې زه ولاړم زما پیشانو سر نه خلاصېږي طالب ما ته وایي تاسو پیسې زیاتې ورکړي ما ته درځه هغه راغلی حساب ورسره وکړې دونه پیسې پاتې او مولوي صاحب زما هېر سو اوس دی اریان چې سړی سودا له چا وکړي نو زه خپله په بازار کې چې ګرځم د په یو لټ ځوان پسې ګرځم هغه له دغو نه خطا ایستل نه کوي لکه اوس دا صوفیان چې کوي ژر یې پرېږدي دغه دپاره چې خلک رانیسي خطا یې باسي. نو محترمینو خلک مه خطا باسي خلکو سره ښه کوئ خلکو سره احتیاط کوئ الله به بیا ستاسو سره ښه وکړي. ځکه شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله مبارک وایي الله جل جلاله ته چې ورکړه که یې خیرات که یې خلکو کې ما ګوره چې چا ته یې ورکړم باید چې په مخې درتله یې ورکوی نو الله جل جلاله یې په ورځ قیامت په زه هم ستا و اعمالو ته نه ګورم باید چې کړي دي هغه به ټول درڅخه قبول کړم. نو د خلکو سره مراعات او احترام وکړئ د الله مخلوق دی الله به پر تاسو باندې رحم وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.